السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه روغې؟ څنګه جوړې؟ خیریت دی؟ خیر دی. وایه کنه څه خدمت دی؟ څنګه ماشاءالله. تاسو دغه سموي موبایل؟ څه وکړو؟ تاسو یې ماته وایه موږ یې راجوړو. ښه نور خیریت دی؟ شکر دی. ښه دی. موږ یو تنظیم شروع کړی دی د غریبانو لپاره که نه. ماشاءالله. نو غریبانو ته چې چاته پیسې پکار وي، د چا مالي حالت خراب وي. زما خو اول خراب دی. ستاسو مالي حالت خراب دی؟ بس بیا خو خبره جوړه ده. خبره جوړه ده چې لږ مرسته دې کړې ده. داسې کار دی که پیسې دې پکار وي، که ستا څه ضرورت وي، مالي حالت دې خراب وي که نه، نو بلکل ته موږ سره یو ځای کېدی شي. داسې کار دی چې پیسې وکې ده که نه، داسې کار دی لکه موږ دا تنظیم دی د چا چې تقریبا موږ سره اوس 200 کسان دي، نو هغوی مالي حالت ډېر زیات خراب و. اوس ماشاءالله هغوی مزې کوي. نو زه وایم چې ستاسو ما خو هسې رالم دې ځای نه تېرېدم که نه، نو ما یې راشه دنه تپوس وکړه. لکه ما خو وایي کېدای شي داسې نور کسان هم نور هم راوستی شي، لکه یوازې ته نه. زموږ تنظیم ډېر غټ دی او خدمت نوم دی. خدمت نوم دی. خدمت خلق نوم دی. دا ولې موږ نوم ورکړی دی. خدمت پرېږده، اوس پیسې راکړې که نه، مالي حالت پیسې ولې نه، پیسې ولې نه، خو صرف په وړوکي غونډه کې درخواست دی. وړوکي غونډه کې یو خدمت لکه ستا به لږه ډیپټي معمولي غونډه کې وایه موږ لکه ټول لکه د غریبانو لږ مدد کوو که نه. دې باندې خو پوهې که نه چې ټول د غریبانو دې ځای نه داسې تېرېدم. ما اول ته دا خبره کوم، خو مخکې وایه. ښه نو ما وی راشه دته دا خبره وکړه چې که د پیسو ورته هېڅ پته لګي تاسو مالي حالت تاسو خراب دي که نه، خیال دي خراب دي پوه شوې. دې ځای نه داسې تېرېدم، داسې تېرېدم. نو ما خبره کوې که نه خبره کوم. نو الریډي دلته دې موبایل هم ازغره خراب کړو، نه جوړېږي. نو که ستا پیسې پکاري که نه، نو موږ سره یو ځای شه، موږ دې مرسته کوو، په شریکه به خیر غواړو. ولې دې بیا غوره باسه. ولې دومره غټ ګروپ تا جوړ کړه، غیر کې خیر غواړې ته. ګوره زموږ ګروپ دی خدمت نومې دی. دې بیخ دې خبره وره په دې ګروپ دی وباسه. ته اوس خیر غواړې، ته په ما خیر غواړې. نو ګوره که نه تا ته ومه لکه په شریکه باندې زه خو زده کوم چې تا ته ځم پیسې راشي که نه، تا څخه دغه بني نه زما نه دي په کار کړو. 8 غنټې ډیوټي به وي د ورځې. ځه لاړ شه ځه. د ورځې به 8 غنټې ډیوټي که نه، خبرې ته وکړې ده. د ورځې 8 غنټې ډیوټي به روغ جوړ او کار نه کوې، هسې بېسه ګرځې را ګرځې او خیر غواړې ته. ګوره 8 غنټې ډیوټي به کوې د ورځې، ته به صرف لاس به داسې لغونې کوک کوې، پوه شوې، لاس به داسې کوک کوې. که ته وځې زه درته 15 یورو به درته درکړم. ته به تا سره موږ داسې کار وکړو، دا مخ به لغونې تور کړو. یاره که زه کنه زړې جامې به شلېدلې جامې. نه زه نه غواړم تاسو سره کار وکړم، دلته خوشحاله یم، ښه ډېرې پیسې دي. ګوره که ته وایې چې زما ګزاره وشي که نه، نه ګزاره کېږي، دومره خو کېږي چې ته سوال ته ما کېنې خدای دې ستا لمن به لغونې وشلو شاته، پوه شوې، او ترخونه به لږ وشلی. یاره ډېر رالې نه نو تا چې دا به ستا کوم غټ پلان دي راوړی، اوس به ودرېږه چې زه ما چې زه د سره به زه نوره مرسته وکړم. ما سره شکر دی الحمدلله دونه پیسې خو شته. ګوره مونږ نور کسان هم مالدار کړي دي، مونږ سره نور کسان هم کار کړی که نه، یوازې ته نه یې. نو ستاسو حالات زموږ دا پارټي ستا حالات څنګه دي؟ زه خو لکه خلکو له ټریننګ ورکوم که نه، چې څنګه به لاس به لکه څنګه نیسي، خلکو له ټریننګ ورکوم که نه. لکه زه چې اوس داسې غواړم څنګه به کوو؟ سټ کوک که داسې څنګه به تا ولي وې څنګه به پریکټس ماته څنګه تا ته ځم که نه، داسې سټ داسې که نه ته ووایه داسې که که نه، تا اول راغه ځای نه لږ داسې راشه، ما ته ووایه چې پیسې راشه. داسې شه داسې شه خبرې هم کوه. وکې ده سټ داسې کوک خبرې هم کوه. خبرې کوم سټ داسې کوک کوې، داسې کوک که ته اول وکړه که نه چې زه یې وکړم. ګوره پروفیشنل خیراتي ځان نه جوړ کړه، ته اخوا داسې که داسې. اوس یعنې زما زړه وشو چې لس دل درکړم، حقیقت درته وایم، ښه تا کړی پوه شوې. 8 غنټې ډیوټي وي د ورځې، تا له صرف لمن شلو دي په کپړې. خبره معاف کړه وروره، ځه هغه بله په خیراتي سره لاړه تېر شو بهاره. ځه لاړ شه ځه. څوک تېر شو؟ یو خیراتي اوس ستا ورور به اوس تا سره تبلیغ کس به نو که خیر دی زه له ګنټې راکوم، صرف 3-4 کاله ته دا دغه به جاري ساتې، پوه شوې، دا خدمت به 8 غنټې کار به د ورځې 4 روټۍ به زما طرف نه وي. ځې که اوس ودې شړم 4 روټۍ به زما طرف نه وي. ځې که ودې شړم ځه. خیر د آخري ځل درته وایم سوچ پې وکړه. نو 1 غنټه پاتې ما د روژه ماتې ته، او که ته داسې حالات کوې نو بیا خوند نه کوي. سمه ده ښه پوهېږي. سمه ده، خیر دی بیا پې سوچ وکړه، زه به بیا راځم، مسله نشته. ښه په دې سوچ وکړه، کور کې مشوره وکړه، ورور سره مشوره وکړه. خبره اوس خو رالې که بیا رالې بیا به دې خیر نه وي وروره. ځه ګوره کور کې خیر دی مشوره وکړې. ما ویل ښه ښایسته ځوان مې څه مشوره به راکړي، موږ به خلکو ته خدمت وکړو، پیسې به جمع کړو، سوال کړو. وځه ځه مانا 18 کسان ما مالدار کړي ځه که نه دی نه ځه. وځه.